توپیرونه سره یو دي دلته مدرسې د پوهنې له ډګره لنډ او دقیق خبرونه. ورځ دوشنبه د 1445 هجري قمري کال د رجب المرجب 19. د لوړ زده کړو وزارت او د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د پوهنې وزارت مشرتابه الحاج مولوي حبیب الله اغا ته افتخاري نښان او ستاینلیک ډالۍ کړل. د کابل ښار پوهنې ریاست له پاکستان هیواد څخه د راستنو شویو 115 تنو کډوالو زده کوونکو څخه د سویې د تثبیت ازموینه واخیسته. د پوهنې وزارت د تشکیلاتو رئیس مفتي عبدالحلیم حلیمي په مشرۍ پلاوي فراه ولایت ته د خپل رسمي سفر پر مهال د پوهنې له مسؤلینو سره د ښوونیزو مسایلو په اړه د خبرو سربیره نویو ګمارل شویو مدیرانو ته د وړتیاو لوړونې شپږ ورځنی ښوونیز سمینار جوړ کړ. دلته نظرونه بلکې زړونه سره یو دي دلته مدرسې او مکتبونه سره یو دي.